شامو په ښار کې نه ورکېږم هغه کټړه باندې بول سمه ده خو شامو اوس په مودي ګروپ او لمر تلویزیون کې مشهور زما مشهور خو پېژنې بخیل و کنجوس دا لالا کاکا نه راته دا چې څنګه یې سفر پیل کړي کومې ننګونې یا لاسته راوړنې لري په دې هر څه به په دې ویډیو کې پوه شئ لالا دې کله په تا پسې ګرځي ته هغه ماما دې ستا نوم هغه ماما دی داسې کړي دي هغه را روان دي هغه دې صبره ماته شروع کړله برې داسې دا پر دغه ځای کې داسې پساور کښېښول ستړي مه شئ زه هغه ولي همت یم نننۍ خپرونه د شاه محمد یارمل پر ژوند حالات او تمثیل ځانګړې شوې ده تر نو دوستانو د ویډیو تر پایه راسره واوسېږئ تر څو تاسو پوه شئ چې د یارمل صاحب تمثیل څه ډول پیل شوی کوم ځای ته رسېدلی او کومې لاسته راوړنې لري ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ تمثیل یو ژور او پیچلی هنر دی چې د ځانګړي مهارتونو له لارې کله خندا کله ژړا او کله هم نور عکس العملونه لري چې له دې طریقه لیدونکي له ځان سره ساتي نننۍ خپرونه بیا ځانګړې شوې ده د کندهار نه بلکې د ټول افغانستان یو ډېر پرمختللی ممثل او د افغانستان یو نوموتی څېره شاه محمد یارمل د افغانستان په سطح ډېر مینوال لري او د تمثیل په دنیا کې یې تر ډېره پورې کار کړی دی دا چې د څومره کار کړی دی په دې هنر کې کومې لاسته راوړنې درلودلې دي او کوم څه د ده دپاره ډېر جالب وه په زړه پورې وه د دې هر څه په اړه به ښاغلی یارمل صاحب نن په دې خپرونه کې موږ تاسو ته جواب کړي ښاغلی یارمل صاحب خپرونې ته پخیر راسئ ډېر خوشحاله یم چې تاسو راسره شتون لرئ دا چې ستاسو د هنر او کار په اړه موږ ډېر خبرونه اورېدلي دي او ډېرې کیسې مو لیدلي دي که څه هم موږ له ډېر وړوکوالي ستاسو تمثیلونه تعقیب کړي دي مننه کور ودان ستاسو پیرزوینه وه موږ خو دغه پر چم د تمثیل اوس په اوله زینه کې هم نه یو دا یو ډېر غټه دنیا ده په سر کې به ستاسو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کړمه خدای دې وکړي چې په داخلي هېواد او بهر د هېواد وي هر ځای چې وي جوړ سلامت او خوشحاله وي او په خپله کورنۍ کې د خوشحالۍ ژوند ولري ښاغلی یارمل صاحب رابسو یو څه به تېرې زمانې ته ولاړ بالکل ستاسو فیل څنګه ول کله مو فیل زموږ فیل د بیا هم زموږ مخ ته یو ډېر د تمثیل یو بهترینې څېرې په کندهار کې تېر شوي دي چې هغه په یوازې په کندهار کې نه په د افغانستان په سطح باندې د کندهار تمثیل هلته دغه دي مرکزونه دي چې اوس هم د کندهاریانو د هغه ممثلینو په نامه یادېږي چې هغو کار کړی دي حتی د افغانستان په سطح لومړني تیاترونه تمثیلونه نندارې د کندهار د ولسونو د خوا څخه کړي دي او کارونه یې کړي دي د هغو د مثال څخه زه استاد دغه شیم جان محمد لار شیم همدارنګه د احمدشاه بابا لیسې مدیر ګلو خان شیم همدارنګه خپل جهانی صاحب شیم چې په تمثیل کې کار کوي همدارنګه عبدالباري سوسن چې د احمدشاه بابا لیسې مدیر و چې هغه وزیران سوله ځینې استادان هم دلته داخلي کې پاس دا زموږ د هېواد هغه ممثلین وه د هغه څخه راوروسته که تاسې لیدلی وي چې فی فضلي صاحب په ملي ټلویزیون کې دغه کامران صاحب دا کار زموږ د جنوب د سیمې هغه ستوري وه چې د ملي سطح باندې دوی کارونه وکړل نو موږ بیا فاصله په منځ کې د کورني جنګونو دا راغله ډېر وخت د تمثیل څخه زموږ هېوادوال لرې وه کله چې جمهوریت راغلی په هغه وخت کې موږ بیا هم د مکتب شاګردانو نو اولین تمثیل ما پر سټیج باندې په د جمهوریت په دوهم اول کال یعنې د 2001 راوروسته تاسو تمثیل پیل موږ اولین د استقلال د خپلواکۍ ورځ وه چې اولین ځل د کندهار د والي د خوا څخه په احمدشاه بابا لیسې کې لمانځل کېدله نو په هغه کې موږ هلته شاګردانو زه او حکمت الله څرک چې د کندهار تمثیل ته ډېر کار کړی دی ممثلین سره یې تر څنګ ډېرې ځغاستې کړي دي اوس کوم مسافر دی الله دې ژوندی لري ما و هغه یو تمثیل جوړ کړي پر سټیج باندې اولین تمثیل و چې خلکو موږ دغه کو ډرامه کو هغه خلکو چا په ناټک چا په پیشو چا په مختلفو نومونو زموږ په ټولنه کې یادېږي دغه یو بل د ښځینه یو نوم ورته دغه کې لري ناټکیان پساتیان داسې هر چا به نوم ورکوي خو موږ دا همدغه شی کوو سټیج نو ما د ځانه راډیو جوړه کړله څرک صاحب چې و دغه د افغانستان کې دا نوی حالت راغلی و نو د راډیوګانې خلکو به ډېرې توجه راډیو ته چې څه وایي څه کیسې نو بس زه راډیو سولم او حکمت الله څرک چې و یو کس و د کور مشر و چې راسې نن بي بي سي
چینل به چینج کې ما به بي بي سي شروع کړل راسي عربي خبرونه واورو عربي به مې شروع کړل د ځانه به مو هغه څه ویل نو دلته د کندهار والي هم ناست و چې هغه موږ تشویق کړلو اولین تمثیل مو هغه زموږ فیل و لومړی د سټیج ډراما مو نو بیا د مکاتب او پروګرامونو کې موږ تللو په معرف ریاست کې د هغه څخه وروسته موږ راډیو ته مخه کړه چې دلته افغان آزاد راډیو ملي ټلویزیون په دې کې مو کارونه اساس را شروع کړل د هغه څخه وروسته هیواد ټلویزیون ته موږ یو کال تمریناتي کار وکړ تمرین مو ورته وکړ بیا د هغه څخه وروسته 2 ساعته نشرات مو شروع کړل تر دې مخکې یارمل صاحب د کندهار ملي ټلویزیون چې تاسو هغه لومړنۍ خبرونه راځي چې وخاندو لکه چې فکر کوم هغه په علم تاسو اوس ځینې نور ملګري در سره په هغه کې زموږ رښتیا هم چې موږ تصویري شکل ته راواوښتو لومړی ځل ملي ټلویزیون چې په هغه کې موږ یو خبرونه درلوده راځي چې وخاندو په هغه کې موږ 2-3 ډرامې جوړې کړلې اولین ډراما چې زما په یادېږي اوس به شاید په یوټیوب کې هم نه پیدا کېږي ما ډېر پسې وکتل دغه احمدشاهي مارکیټ چې دی دا جوړېدی تازه دا جوړېدی د مخ ته موږ یو ځای جوړ کړی چې زه په هغه ځای کې فقیر وم کله به مې د ښځې رول کوي لاس به مې نیوی کله به مې بل رول کوي بیا دغه مارکیټ بولي ته ولاړندې کېدی چې د قانونه خرڅېدل بیا به مې بیت پلشا و هلته د فقیر په رول کې هلته زه بولي ته ولاړم د مارکیټ کې مې دکان رانیوی نو بیا دلته یو څوک زه وپېژنم ته هلته پراچوک نه کښېني چې فکر کوي ما له هغه زما زحمت چې نن زه دکان ته رانیسم دا لومړی تمثیل و چې بیا شامو په ښار کې مو را شروع کړه شامو په ښار کې ډېره جالبه ډراما و هغه ډراما و چې تر ډېرې زیات اندازې پورې لیدونکي نه یوازې په جنوبي غرب حوزه کې پیدا کړل بلکې چې څوک په پښتو پوهېدي هغه یې مینهوال په واقعیت سره زما خپله ډېره خوښه یو کلیوالې څېرې وې د هغه وخت کې ازاریان او دغه شامو په ښار کې دا زما 22 برخې لیکلې وه بدبختانه چې موږ 4 برخې په کندهار کې ثبت کړې خو کله چې به بازار ته د ثبت لپاره وتلو ګاډیوان څه به ګاډۍ پاته وه د ترافیک څه به ترافیکي پاته وه موټروان څه به موټر پاته په موږ په پسې وه نو بیا موږ نه وتوانېدو چې دغه تر پایه ورسو پر 4مه برخه هم بس پلار مړ کړي سره ورک سولو سره خلاصېدل خلاص مو کړ بیا مې هم اوس بیا مې هغه را شروع کړې د لیکلې مې د 380 صفحې ده چې اوس ما په کابل کې ځینې مرکزو ته غور کړی دی چې وتوانېږو نیم ساعت هره برخه ده دا بس ډېر بیا مې اطلاعات فرهنګ وزارت وزیر صاحب سره شریکه کړله چې زه به دغه یو پښتو دغه دی سریال دی یارمل صاحب تاسو په خپلو خبرو کې د بېلابېلو رولونو یادونه وکړله که دا راته ووایاست چې کوم رول ستاسې ډېر خوښېږي اوس خو یو 2 طرفه چې موږ تاسې یې پېژنو تراژیدي او کامیډي دي تاسو خپله کوم ډول رول خوښوئ زما خپله کمیډي رول خوښ دی ځکه زموږ ټولنه خندا ته اړتیا لري تراژیدي نن سبا پر خلکو په دې خاطر غمیږي چې ډېر غمونه یې لیدلي دي بیا موږ په یو صحنه کې راسو خدای نخواسته هلته ځان یا پلار مړ کړم یا مور مړ کړم ژاړم چیغې وامه خلکو ته هغه خپل حالتونه پیدېږي موږ باید هغه نه زهیر کړو نو هدف مې دا دی چې د خلکو خوشحالي ده نن سبا خلک داخلي څه کوي چې بهرني کمیډینیان هم دي د دې په زړونو کې ځای لري نو ما کمیډي بخش ته خوښ کړی دی انتخاب کړی په هغه کې بیا کټګوریانې دي که ما د اطراف ساده او داسې دغه کرکټر ځان ته انتخاب کړی دی چې زه همیشه د کلیوالو په ژبه باندې وغږېږم یو کلیوال ساده عامه ژبه یو عام کرکټر اوسم چې د هغه باندې د درې زبان ورور هم سر خلاص وي چې دا د کلي یو ځوان دی په هغه باندې د ازبک هم سر خلاص وي تاجک هم پښتون هم د هر څه نو دغه زما دا ډېره لازمه هم ده چې هر هنرمند یو دغسې احساس ولري درنو لیدونکو لکه تاسو چې وینئ یارمل صاحب یو داسې څېره لري چې دغسې هم درته ګوري ته چې واده موږ ته یو ټوکه کوي یا راته خاندي ماشاءالله د هنر هم د ستاینې وړ دی راځو یارمل صاحب تاسو خپل رول ته څنګه چمتووالی نیسئ موږ یو ډېرې ساده خاکې جوړو هغه شان جوړو ټولنیز نزاکتونو ته مو اوس توجه کړې ده چې موږ خپلو خلکو ته د ښاري فرهنګ ټولنیز ژوند ماحول کلي وطن کې څنګه واوسو څنګه ژوند وکړو دغه شان کې کار کوو نو هغه ډېرې کوچني کوچني سوژې وي زه به د یو مثال په توګه راواخلم یو مېلمه ته ته چای کښېږدي ځینې کسان په کورنۍ کې په دا چای باندې سور کوي نه دا چمپه کوي دغه کوچنۍ موضوع د ما راخیستې ویې پرسوم هغه په شان باد ورکړو یا د اصلاح په موخه جوړه کړې بالکل دا ورته وایي چې دغه پر ځینې ځینو خلکو بده لګېږي بالکل نو د دې پر ځای چې سور په کور لږ یې پرېږدي چې لږ سړي شي بیا پورته کوي چې نه بیا ارام رښتیا دا یو نزاکت دی که دا نزاکت ته که چېرې چا فهم نه وي اکثره وخت څوک سره فضابېږي په مجلس یا ځینې په ډوډۍ خوري سورار داسې په تېر تلوار یې خوري نه هلته پر ځینې خلکو ډېره بد لګېږي حتی ځینې خلک دسترخوانه ولاړېږي چې وایي دا څه رقم ډوډۍ خوري سړي دغه شان مو زده کړه موږ
اوس د تمثیل له لارې خپلې ټولنې ته وړاندې کوو چې هغه زده کړي، اولاد څنګه وروزي، ځوان د مشر مخ ته څنګه عکس العملونه اجرا کړي، په لاره څنګه ولاړ سو، بازار کې څنګه وګرځېږو، سیاست سره مخ کېږو، څنګه حرکت اجرا کړو، میلې ته ولاړ سو هلته څنګه ژوند وکړو. دغه هغه څه چې زموږ فرهنګ نور قوي کوي، زموږ هغه ښاري ژوند، ښاري فرهنګ نور قوي کوي، خلکو ته دا ورښوو چې یو څوک د نن سبا ساره چې ته وایه هغه ځای کې غټ موبایل شته، دا ستا ویډیوګانې هغو ته رسېږي، هغه مکتب ته لاسرسی نشته، هغو کورس ته لاسرسی نشته، هغو فلمي ته تلویزیون ته، دغه ستا د موبایل سره ډرامه ګوري، بیا دې ته توجه کېږي چې دغه حرکت په ډرامه کې اپلاکي کړی دی، غلطه پایله یې درلودلې ده. بالکل بالکل بالکل. یعنې دوستانو لکه څنګه چې یرمل صاحب وایي تمثیل یا په عموم کې د فلم هغه خاکه داسې وي چې فایل یې کېږي، منځ ته رسېږي او پای ته رسېږي. یو د یو انسان ژوند یو بده پیښه له فایل څخه راپیلېږي، منځ ته رسېږي او بالاخره هغه خنثی کېږي یا هم اصلاح کېږي. دا د تمثیل یو ډېر لوی خدمت هم دی. راځو یرمل صاحب، د تمثیل ځانګړي هنرونه، اوس ځینې دوستان دا هیله لري چې تمثیل فایل کړي، یا هم ځینې ممثلین ویني چې تمثیل ادا کوي یا تمثیل اجرا کوي. کوم مهارتونه ممثل لري په ځان کې چې دغه د تمثیل پر وخت اجرا کوي؟ تمثیل به زه یو لنډ داسې درته وایم چې دغه ځوانانو ته چې لکه دا خونه چې څلور دیواله لري، یو چت لري، چوکاټ لري تمثیل، نو موږ باید دغه چوکاټ څخه ځان وانړو. اولین په تمثیل ته چې راځي هغه به دا درته وایي چې ته پر خپل مخ داسې څېره مه جوړو چې خلک ستا پر څېره وخاندي، او دوم ته د چا دین مه تمسخر کوه یا پر هغه مسخره مه کوه چې هغه سبا خدای نخواسته تا ته د دیني او مذهبي اړخ څخه ستونزه جوړ نه شي. د چا مذهب مه رشخند کوه، د چا فرهنګ، چا څنګه کالي اغوستي دي، چا سره کم لباس کړی دی. موږ ټولنه چې د مختلفو اقوامو څخه جوړه ټولنه ده، دغه یو ښه دغه دی چې ممثلین په دې ځای کې متوجه اوسي چې خدای نخواسته خپل خبره وایي. موږ عام استاد پلرونو د نیکونو خبر دی، خپله ژبه هم کلا ده. بالکل. نو په خپل هنر کې خپل مینوال هیڅ کله د ځانه مه خوابدي کوه چې هغه په یو شي خوابدېږي، هغه چې ته ټولنې ته وړاندې کړې. نو دغه چوکاټ دی چې تمثیل ته څوک را داخلېږي، هغه د لږ تر لږه مطالعه وکړي د تمثیل په اړه. اوس هم شته، که په پښتو برخه کې نشته، زموږ د جنوب ځوانان په دې باندې خوشبخته دي چې هر د پښتون زبان درې لوستلی شي او په معنا یې پوهېږي. مطالعه دې کې ډېر چپټرونه شته، د کابل پوهنتون ښکلو هنرونو پوهنځی لري، هغو ډېر کتابونه وړاندې کړي دي، چپټرونه یې وړاندې کړي. دغه لږ مطالعه کې انشاءالله دغه تمثیل هغه اصلي چوکاټ ته ځان ور واچي، بیا نو لاره نه ځنځوري کېږي. دغه مهارتونه دي چې څوک تمثیل ته را داخلېږي باید خپل په ځان کې اول جرأت ته یې ولري د دې چې سبا یو ځای ورته وایي چې ته زما د زوی رول وکړه، یا ته به نو زما پلار یې، زه به ستا زوی یم. تمثیل کې هر څه لري، زوی به یې، پلار به یې، ورور به یې، دښمن به یې، ډاکټر به یې، مریض به یې، هر کرکټر چې حتی زه یو مثال در کوم، په کابل پوهنتون کې د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې یو هلک د کال غوره تمثیل وړاندې کوي، د سپي رول یې درلود، د سپي. رښتیا هم بالکل. زموږ په ځینو ممثلین کې چې داسې رول ووایې یا دا زه نه کوم، په دې به زه نو هلکه ته د یو هنر ته د څه شي لپاره راغلی؟ ته باید هغه شی ټولنې ته وړاندې کړې، ډاکټر د ځان جوړوي، انجینر جوړوي، هر څه جوړوي. د حیوانات هم زموږ د ټولنې مربوطه برخه ده. نو هر څه په تمثیل کې شته، خو په مثبت شکل باندې، نه په منفي شکل باندې. خدای نخواسته چې موږ یې ټولنې ته وړاندې کړو، زموږ ټولنه پر موږ باندې ټکی کښېږي چې ویلا دغه ویډیو چې دی و دا ټولنې ته ډېر تاوان درلودی. دغه شی باید ونه کړو چې سبا ورځ به وشي. زموږ تاسې د هندي سینما یو نوموتی ممثل چې اوس په دنیا کې، یرمل صاحب ستاسو د تمثیلي دنیا خورا پراخه ده او تاسو له فیل څخه تر اوسه پورې یوازې او یوازې په تمثیل کې کار کړی دی، تمرکز مو کړی دی او په دې برخه کې مو ډېرې لاسته راوړنې لیدلې دي چې لیدونکي هم شاهدان دي. ستاسو راتلونکي ارمان څه دی او څه فکر کوئ چې په راتلونکي تاسې کوم مورال ته ورسېږي، کوم فکر ته ورسېږي؟ راتلونکی زما یو ارمان دا دی چې زموږ ټولنه یو بافرهنګه او هنردوسته ټولنه شي. اوس هم ده، په مختلفو شکلونو باندې زموږ تشویقي ځوانان، خو هغه د تشویق طریقه لا هم چاته نور ځي. کلیوال خلک دي، تر دې ټولو مهمه تعلیم دی چې تعلیم وکړي، یا زموږ تشویق نه، د خپل د هنر د خپلې ټولنې. موږ که په کور کې ټلویزیون سویچ کړو، دا چې یو هندی سریال راځي، موږ ټول ورته ناست دا به خوند وکړي. که یو پښتو سریال یې خپل افغاني فرهنګ وي او خپل افغاني کیسې وي. زه اوس تاته مثال د دوې درې کیسې درته وایم، لکه د احمدشاه بابا، د میرویس نیکه، د نازو انا، د زرغونې انا، د ملالۍ. د دلته 200
کیسې دي خو همداسې پاته دي چې هغه اوس که موږ ناست یو ډېر اوږده سریال ده یو ډېر اوږده سریال ته او هغه د پښتو سریال خپل تاریخي کیسه مو وایي څومره خوند به یې کولی دا دوې ګټې به دا وایي یو دا وایي چې زموږ فرهنګ زموږ اتلان به نومونه به ژوندي پاته وي دویمه ګټه به دا وایي چې زموږ فرهنګ هغه کلتور به مو نړیوالو ته په هغه طریقه ښوولی وای چې نن سبا نړیوال د تمثیل له لارې نورو هیوادونو ته رسوي نو خدای دې وکړي چې وخت دغسې نوښتونو سره زموږ تمثیل ته د ځوانانو مخه سي او دولت دې برخې ته توجه وکړي لکه اوس چې کابل پوهنتون کې د ښکلو هنري پوهنځۍ فعاله ده دغه ولایتونو ته هم وغځېږي هلته یو سیم پارک کې هغه ممثلین چې په هغه ولایتونو کې دي هغه مسلکي وروزل سي او درسونه وایي هېڅ وخت ممثل هغه وخت کامیاب کېدای نه شي چې دی دغسې بې سواده پاتې شي په خپل ټولنه کې دی درې وخته پورې خلک زغمي خو بیا هم ټولنې ته بیا رسوا کېږي چې د ده په خپله ککرۍ کښېنېسته دی ماته څه وړاندې کړي بالکل بالکل دا د هر هنرمند دپاره په کار ده چې نوی کار وکړي او نوی څه وړاندې کړي یو عالم وایي وایي ستاسې د هر فرد دپاره په ټولنه کې خپل ځای ستاسې خپل ځای پیدا کړي د بل چا ځای مه نیسئ د بل چا څخه متاثره کېږي اکثره ممثلین موږ لیدلي دي چې بیخي د بل چا څخه متاثره وي یعنې له هندیانو څخه متاثره وي هغسې کردار کوي هغسې اکشن کوي یا هم له نورو څخه متاثره وي یارمل صاحب د تمثیل پر مهال مو کومې ننګونې کومې سختۍ کوم خاطرات منځته راغلي دي ننګونې زه تا ته یو مثال درته وایم چې په جنوب برخه کې زموږ د تمثیل لپاره بېلابېل نومونه وه مخکې په سر کې مې یادولي وو ناټک ریشي خان نوها دا واقعا هغه اصلي نوم پښتو چې دی ناټک دا زموږ په سیمه کې دا ناټکیانو ناټکبازان جارچان هغه نومونه دي چې بیخي دغه نږدې هیوادونو کې تمثیلونه زموږ خلکو کول جارچان هغه وه د دربار خلک به وو دربار پخوا د راډیوګانو ټلویزیونان وه باچا به غوښت چې خپل یو اعلان خلکو پرې ورسوي نو په کومه طریقه نو په دې کابل کې به د حکمرانانو دغه جارچان یو خاص ډله وه دوی به یو خاص خپل لباس درلودي یو خاص غږ به درلودي یو خاص انداز به درلودي یو قسم د غږ شی به هم درلودي چې کلیوال خبر کړي دوی به راوتي هغه اعلامیه هغه څه چې باچا حکمران غوښته په ولس ته ورسوي دغه جارچانو به د تمثیل پر شکل باندې خپلو خلکو ته رسول یو انداز به درلودي خلک به ښه په مینه به د ده خبرې اورېدلې اوس که یو عادي سړی استولی ملک بیا استولی وای مثال ولسوال ته بیا ویلي وای هغه محدود کسان عام خلک دا ولس دغه د دوی اذهان ډېر مهم دي د حکمرانانو د دې جارچانو څخه د خلکو د اذهانو دپاره کار اخلي زموږ په ما چې تمثیل ته مخه کوي اول زموږ د کورنۍ د دوستانو د خوا څخه دا ته څه کوي دا چې پلار دې کړي دا کار نیکه دې کړي مال پلار مې فلم کتلی ډرامه یې کتلې نیکه مې کتلې د دې پر ځای چې ګوري او کوي د دې فرق څه دی نه اوس یو څوک په کور کې ډرامه ګوري یو څوک یې جوړوي بالکل د دې د دې په ذهن فکر نه کوم چې داسې خاص فرق وي نو چې ګوري دې ته اوس اړتیا دي چې داسې مثبت شی وګوري چې دته ګټه ورسوي هغه څوک وړاندې کړي دغه موږ ته سي نو جالبه به یو په تمثیل کې زه ته کوم یو وخت په جمهوریت کې موږ مې دغه تکلیل بولدک ولسوالۍ تکلیل نو هلته مو یو تمثیل درلود چې موږ خلکو ته دغه انتخابات وروښیو چې رئیس جمهور څنګه ټاکل کېږي څنګه رایه ورکړو هغه طریقه د انتخابات په دې کې موږ یو رئیس جمهور جوړ کړی و چې پر سټیج راځي خلکو ته خپله کړنلاره بیانوي په بولدک کې د شوروا نلونه راولم سړکان مو د شیشې هر کور به ودانه څرخکه تایره لري نو په دا وخت کې اوباما د امریکا رئیس جمهور نو یو کلیوال سړی ولاړ سو په ټویې ټاک د تمثیل په منځ کې نو هغه نوم یې نه اخلم چې ده په کوم انداز موږ ته وویل د دې خبرو ته م غوږ یاست دا باټک لاپک شاپک و دې ته م غوږ یاست ول دا د اوباما په واسه پرانه ده چې امریکا یې داسې جوړه کړې وای نو دی څنګه زموږ بولدک داسې ده ته ولاکه زما سپی لا رایه ورکړي په ټویې ټاک در ثانیې ووتې ولاړې یارمل صاحب د تمثیل حالات خو ډېر مصروفیات لري او ممثل ژوند ډېر مصروف وي تاسو څنګه دغه منیجمنټ سره کوئ څنګه دغه رسیدګي سره کوئ کور ته وخت ورکوئ ډېر کار ته وخت ورکوئ دا څنګه ترسره کوئ د تمثیل د بخش خلک ډېر غریب یعنې اقتصادي وضع یې ښه نه ده د ټولو فوم زه چې ولاړم په درېیمه ورځ هلته وارخطا م سړی څه به کوې دا تمثیل خو درپسې د ځان دپاره دا پیسې تا ته خو یې نه ورور راسي نه پلار راسي دلته خو دا هر څوک چې دي د کابل پوهنتون راغلی خوا سپانسر لري نو درېیمه ورځ به چې زه د کابل پوهنتون څخه راووتم د کار په نیت نو هغه وخت کې زما سره د کندهار یو بل محصله مو اسمت الله بهیر هغه په تعلیم او تربیه پوهنتون کې و او زه په کابل پوهنتون کې وم دواړه یو ځای کامیابه سوي وو د هلته درس ویلم او اوسېدلو یو ځای درېیمه ورځ هغه ته م راوځه چې ولاړ په کار پسې وګرځېږو هغه وایي دا امکان نه لري دروسه ما تا څوک پېژنو نه ته څنګه تازه راغلي یو د بل ولایت نو راغلو اول د کندهاري مشرانو ځای ته ولاړو چې موږ په دې برخه کې کار کړی دی غواړو دلته درس وایو مسلکي کوزانونه
نو موږ ته ترڅنګ د وظیفې ډېره اړتیا ده. نو بیا کور ودان هلته مې دستي په هیواد ټي وي کې ما وظیفه بیا د سره ښه یعنې د کابل څخه مو دلته په هیواد کې وظیفه د کابل په څار کې ورې وظیفه فایل کړله 2 کاله، یعنې 2 کاله ما د هیواد ټلویزیون سره کابل د څنګ څخه کار وکړ چې 2-3 خپرونې مې ورته راستولې، ادبي وه، ورزشي وه، او د سیل په نامه یو خپرونه میلې ځایونو ته زه تلمه، د دغه په نامه وه یو ادبي خپرونه مې درلودله، او بله مې د چنګک په نامه راډیو ته افغان آزاد راډیو ته خپرونه راستول چې هغه 6 ورولونه ټوله به ما سره کول، بیا به په کمپیوټر کې ایډیټوله ورته راستول به نیم ساعت خپرونه وه. نو بیا 2 کاله وروسته زه ولاړم یک ټلویزیون ته د هیواد سره مې کار پرېښود، هلته بیا زه ورزشي خپرونو پروډیوسر وم. د هغه څخه ولاړم ژوندون ته، د ژوندون څخه شمشاد دغه سفر دی روان دی. اوس په وبې ګروپ کې لمر ټلویزیون کې د لیکوال او پروډیوسر او خپله کمیډي بخش کې کار کوم. او دا اوله څه چې ما کار شروع کړی دی هیواد ټي وي کې د پروډیوسر په حیث باندې خپرونې مسؤلیت تر ننه ورځې پورې هغه مسؤلیت مې په غاړه اخیستی دی، ځکه چې ما ورته ویلي چې زه باید په دې برخه کې کار وکړم. نو که شکونه لورونو پانځې مې ول، د هغه تر څنګ مې حقوق پانځې ول کابل کې، او اوس اخته چې یو کتاب مې د خیر سره چاپ سي او د هنرونو کور په نامه مې نوم ورکړی دی. هغه مې را شروع کړی دی په پښتو شکل زه خپلو هیوادوالو ته وړاندې کړم، هغه څه چې موږ لوستلي دي، هغه څه چې موږ مطالعه کړي دي، خپلې تجربې شریک کوئ، د خپلو هیوادوالو سره شریک کوو چې تمثیل ته څوک راځي یو لږ هغه پر چا مې یو اندازه قدر دغه څخه اخیسته. موږ د تاریخ د خپل هنر ورته ما بیان کړی دی، د کندهار تاریخ مې ورته بیان کړی دی، تمثیل څه وخت په کندهار کې را شروع شوی دی، چا کارونه کړي چې زموږ مخکې او راتلونکي ځوانان کې څوک شروع کوي، شاید هغه کتاب دوی ته ډېر په درد وخوړل. ډېره زیاته مننه یارمل صاحب. په وروستیو کې راځو ستاسو څخه یو تمثیل اورو. یارمل صاحب په یو نه اوس خپل ول چې په اوو غږو سره غږ کولی شي، یو جالب تمثیل به حتما په ذهن کې وي، که څه هم مخکې له مخکې موږ درته خبر نه ورکړی چې تاسو په تمثیل کوئ، خامخا خو دا یو غوښتنه ده د لیدونکو شاید یې ته منتظر وي چې تاسو یو تمثیل وګوري. داسې یو خاکه که مو په ذهن کې وي پر یو خاکه باندې که چیرې لیدونکو ته وړاندې کړي. ولې نه، لیدونکو ته به هر څه وړاندې کړو، هغه څه چې موږ لرو. د اوس به مې یو دانه تا ته درکړو چې سره ملګری کې دا ویډیو سره ورته وړاندې کړي، پر دواړو سترګو هغه خو به ستاسو د خبرو سره همزمان روان وي، هغه به تمثیل به ورته وړاندې کوي. بس نو همت صاحب څه درته وایم وروره، ښه دا ژوند دغه رقم سو، هېڅ ارمان دې نه خېږي چې کښنی وا مور دې وي پلار دې وي چې نه کې راغټ سي، ډاکټر خوش که درته کوي، پیشکاري در لګوي چې در هغه لږ پسې راغټ سي، معلم دې وي تر هغه چې لږ پسې راغټ سي وروره خسر دې شکوي، هغه چې راغټ سي په بازار کې ترافیک پیچکاري در کوي، غلط ولاړ یا حکومت دې وي تر هغه چې پسې غټ سي وروره، بیا نو تم کله کله بل وایي نه زوی وایي ها وایي دا وایي. دا انسان ولې په وهلو ټول ژوند تېر سي؟ هو دا ولې دا خو ډېره جالبه ده. ولا زه دې تاریان یم چې دا انسان ولې وهل د انسان دپاره دی. ښه ته دا معلم صاحب ولې هغه ورځې خوله کږاوه؟ نو هغه خو ما خط نه راوړی، خط مې نه و لیکلی. خط یې نه خو بله طریقه وه، دا والی ولې وې؟ نو دا ولې والی وم؟ دا مور پخوا چې به مو شیدې شی نه خوړه سلاپ پر دا مخ و، یا مثال بل د مردارۍ کار کړی و، چټلي مټلي به جوړ کړی، هاو ته هغه وخت مې ولا تر اوسه په یادېږي چې به په دغه کې په تالۍ کې به پرې ایستلی وم، هغه د ترخې و د صابون را روانې ما به ژړلې، دغه بیا نو طریقه نه راشوه چې سترګې پټې کړه خوله پټه کړم، الله به ژاړم نه، دې به چې بلاخې راته نیولې ټاپ 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 وروره. دا اوله څه موږ تر د اخره پورې لت ولې خورو؟ او دا پوښتنه باید د پلار د مور څخه وسي، بیا د معلم څخه وسي، دا باید دوی موږ غوښ دوی څه وایي په دې اړه. مور ته چې وایي بلا مو ستاسې د پلار خواڅه زه ورسم یم، زه ټکول څه یم، خدای دې ستا پلار درته باکي، خدای دې ستا خاندان درته باکي، بدبخت یم چې زه په کور کې ورته سلام ولبېره. ورور پلار ته چې بیا راوګه چې بابا ولې وایي کښېنه ته تخلص ستا د لاسه مو پدلې، دوی به په دغه ستا وایي ښه ستا د لاسه پر ما توره شپه ده وپدلې، زیاته په زیاتره پخوا به څنګه وختونه وه، زوی به څه رقم خوارۍ به یې کښلې، تلې تټې راته ناست یې، زه یې درګټم زه یې د سلام واور دا وال ولې وال در څه وخته وال چې دا کبر تیمور شاه کولی څو لغتې پسې والی و نو ټول وخت هغه وخت هغه چې ټول بد یې را سره چې هغه هم نه پسې ناست یې عجب ښه سړی و، بله ورځ یې ماته پنځه سوه افغانۍ راکړلې، پوروړي هم درپسې ژاړي، بیا نو ټوله درپسې ژاړي. عادت مې دغه دی وروره، موږ خلک چې دي
چې ته کله د صحنې ووتې بیا ارمان درپسې کوي بیا نو اتل سي قهرمان سي وروره پلانکی سي پستانکی سي چې ژوند دی او دایما ورکه ده او څه شو خان دا خو بیا بیخي ورکه وه د کرشما صاحب بیخي چې جوړه کړې ده دا ګران افغان دا بیا وګوره سلیم احمد کاکو غټ غټ را روان خو کله چې یو د صحنې ووځي بارونه ګرده پسې ژاړي ولا عجب سړی و عجب ممثل عجب ساتیری و عجب دا و دا په هره برخه کې عادت مې دغه دی چې موږ تاسو افغانان په ژوند کې ولې د یو د بل قدر نه کوو ولې یو بل نه نازو یرمل صاحب واده مو کړی دی بچان مو څو دي او شکر دی واده مې کړی دی 4 بچان لرم نو خوشحاله یم په واده باندې مجردانو باندې خدای رحم وکړي درنو لیدونکو چون زموږ سوالونه هم ځینې پاته دي او د خپرونې وخت کم دی او تاسو ممکن ډېر سوالونه ولرئ خو خیر یارمل صاحب موږ څخه ورک نه دی بیا به پسې ورسو یو ورځ موبي ګروپ ته هلته به یارمل صاحب راټینګ کړو او ستاسو سوالونه به ورڅخه وکړو یارمل صاحب په وروستۍ کومه خبره کومه پوښتنه زموږ څخه پاته سوې وي تاسو کولی شئ چې هغه اضافه کړئ ستا خپرونه وه بس خدای دې وکړي چې لیدونکو یو لږ ګډ خصوصا ممثلینو برخه ګډ ستونزې اخیستې او لیدلي اورېدلي ټولو څخه مننه کوو په واقعیت سره یوه ډېره په زړه پورې خپرونه ځکه وه چې دا یو معلوماتي خپرونه هم سوله په تېره بیا د هغه ممثلینو هنرمندانو دپاره چې هغوی تمثیل خوښوي ګوري او علاقه ورسره لري دا د هغوی دپاره یو معلوماتي خپرونه هم سوله درنو لیدونکو دا وه نننۍ خپرونه چې ما هغه ولي همت او د کیمرې تر شا سره عبدالمالک نورزاد صاحب همکاري کوله تاسو ته مو وړاندې کړله تر یو بلې داسې خپرونې چې موږ یو هنرمند راولو تاسو ته او د هغه پر ژوند حالات او تمثیل غږېږو موږ ته اجازه راکړئ په پاک الله مو سپارو ښه وخت